اللہ پاک پلو بندگانو تا فرمائی چه ما یاد کے زبتا سو یاد کم او نا شکری مکوئے زما شکر ادا کے یقیناً اللہ پاک جسوک ہم یادائی دا اللہ ذکر کئی دا اللہ ذکر سشے دے اللہ یادول دا اللہ نزان نغافل کول اللہ یادول چتا اللہ یادین و اللہ بتا یادے اذکرکم اللہ ویز بتا یاد کم اس اللہ بندہ سنگ یادے زخبا اللہ پدی یاد کم چه زبا اللہ تا چغوام زیم یا اللہ زبا اللہ پخپلو صفاتو یاد کم چه اللہ استخپلی صفتو ندی زبا اللہ پدی یاد کم چه لا الہ الا اللہ چه اللہ تیوی تعالی شریک نشتا اللہ بما پس یادے اللہ نخو یو بندم پٹ ندے ار وقت ہر بندہ اللہ تا معلوم دے اللہ بمون پخپل کرم و پخپل رحم یاد ہے زمارونو بنیادی سیز دانے چه من خپل رب تا زان ورنزدے کو او من خپل رب یاد کو زمون رزق زمون مال زمون اولاد زمون عزت زمون اسلام زمون مسلمانی دا ټول دا اللہ دا طرف نرے نو چه دا پدے کہ خپل اللہ یاد کم چه خدای تا دا ما خالق تا پیدا کرے اللہ تا دا ما مالک دا ما ارسستا پا قبضہ کی دے اللہ تا دا ما رازق روزیم تراکے اللہ تا معیز عزتم تورکے اللہ تا مزیلمے چه چالا عزت واخلے زلیلے کم دستا لاس کے دے اللہ تا محیی و ممیت میں خدای تا خلق لجندم ورکے و تا خلق لمرگم ورکے پا خدای قسم اللہ پا دیر خوشحالی زما چه سوک ذکر کئی او ما یادینو زبن خوشحالی گا پلار چه کم بچے یادینو دا غن پلار نی خوشحالا مور چه کم بچے یادینو مور تی نی خوشحالا دوست چه کم دوست دیر یادینو آغتی نی خوشحالا نو چه خپل رب تا یادینو اللہ بولی نا خوشحالی بدا اللہ دیر خوشحالی او اللہ فرمائی ہم چه فذکرونی ما یاد کے گولے کزمو یاد کم مغافل کے گئے زمانہ نو اذکرکم تب میں پٹ یادے تب میں پا مخلوق کے یادے تب میں پا ڈل کے یادے زبا دے فرشتو پا ڈل کے یاد کم تب ما دل تا یادے زبا دے پا رحم یاد کم رحم بدرمان دے کم وشکرو دی زما شکر ادا کے اوہو شکر خدا یادول لیکن جتے ویچے شکر دے خدا ڈوڑے دے راکنا نو دا دے خدا یاد کا شکر دے خدا بچے دے راکا دا دے اللہ یاد کا شکر و باسا خصوصاً پا نعمت کے چکم وقت نما نعمت استعمالے نو دے وقت ما یاد کا کتاو دسماتی للالے و دسماتی نروت بیام ما یاد کا غفرانکا غفرانکا الحمدللہ اللذی اذهب عن الاذا وعافانی شکر دے خدایا کہ دلوی و دسماتی و دبوین و دغم دے اخلاص کرم خدایا کہ دا چاو دسماتی بنشی تا پوستے ہوکا دا چالوی بنشی ہوکا دا چا رکوٹی بنشی تا پوستے ہوکا سونا گران کار پا ہر مقام جا دا خدای نعمت در مخ کشو دا خدای شکر ادا کوا دا خدای ذکر دے اللہ پا دیر خوش آلے کی پا خدای قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام یوزے کے روانو گڑ چیلے سرون سمر انبیاء دی حضور پاک فرمائی ما من نبیین الا رعا الغنم دوی گڑ چیلے سرولی او دیکھ حکمت تے دا گڑ چیلے سرول دیکھ لوی حکمت تے چے دے لگ مشقت سر بلد چے گڑو چیلو والا ٹول روز منڈے ہوئی مشقت سر بلش دا گڑو چیلو بے حفاظت کئی چتا تا ٹریننگ میں لوشی چی سبا دا امت حفاظت کے گڑو شپے چیلو سر بشپام رونے رودم چی سبا امت سر شپا رود رونے گڑو چیلے با دا شرمخ نساتے چی امتم دا شیطان نساتے دا گڑو چیلو غم بکے چی دا امتم غم کے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم لگیا دے یوزے کے گڑو چیلے سرولے یو خشتان لکنا غیر خکولے لکو او خشتان آوازم نو دا لک پا خشتا آواز لگیا ہے دا خدا صفت کے سبحان ذی الملک والملکوت اغا اللہ کے دا دی دنیا و دا اغا اسمانون و دا عرش نبر جسدی دا غیر طول و مالک دے و دا دا ہر عیب نپاک دے سبحان خدا اللہ خوش آلے سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت غلط پا خشتا آواز لگیا دے دا اللہ صفتونا کئینو ابراہیم علیہ السلام ونزشو برخوردارا دیر خکولی آواز خدای در کرده او زما در رب دیر خکولی صفت
په مسلمان د الله صفت خوب لګي لکه د دوست صفت په دوست خوب لګي کنه نو چې څوک د خدای صفت کوي او ته مسلمان یې اورې نو په تا به څومره خوب لګي ډېر په خشته اواز دې زما د رب دا صفت وکړو نوم دې واخیست یو ځل بیا راته ووایه بچې ډېر خوند یې راکړه هغه هلک ورته باباجي صبر راکړي یو ځل خو مې درته خیراتي ووایي صبر راکړي وایي بچې چې ته څه غواړې وایه خولې نه وباسه وی باباجی دا نیمه ګډ چیلې براکي ډېر لوی قیمت دی اوس که زه ما به چې مړه ظلم مه کوه که نه نو اوس ته یو دوه ټکي اواز د خولې نه وباسې نو نیمې ګډې چیلې غواړه یو 10 روپۍ غواړه یو 20 روپۍ غواړه یو 50 یو 100 غواړه زه یو ګډو غواړم نیمې ګډې چیلې څه کې ظلم ګنې بابا ورته ویلي چې زمړه خپل کار کوه وایم لیکن حضرت ابراهیم علیه السلام خو خلیل الله د زړه کې الله پروت دی د هغه په زړه کې د الله نوم پروت دی د هغه په زړه کې د الله ذات پروت دی د الله صفت پروت دی محبت د الله د ذات نه مراد د الله د ذات محبت پروت دی بچې نیمه ګډې چیلې وي او در به کړې شابه وایه هغه ورته بیا په خشته اواز لګیا سبحان ذي الملک والملکوت سبحان ذي العزة والهیبة والقدرة والکبریاء والجبروت وی بچې یو ځل به راته بیا وی وی باباجي نور به څه راکړي وی دا باقي ګډې چیلې هم ستا نو بیا یې ورته وی وی بچې یو ځل به راته بیا وی ډېر خوند یې راکړي هغه هلک ورته وی باباجي هغه ګډې چیلې خدای هم راکړی نور به څه راکړي وی بچې دا ګډې چیلې به سرول غواړي که نه زه به رشپونکې شم درته بیا وسروم خو ما ته زما د رب دا نوم په دغه ښکلی اواز ووایه هغه هلک ورته وی ای ابراهیم خلیل الله دا ګډې چیلې دې ستا مبارکي زه انسان نیم زه فرشته یم الله راولېږلم چې ته لاړ شه او زما دا خلیل وګوره چې د ده په زړه کې ما سره څومره مینه ده دا اړه وله چک که ده وګوره لغونده څومره محبت دی واقعي چې ستا په زړه کې د خپل رب مینه شته او د خپل رب محبت ستا زړه کې پروت دی ټولې ګډې چیلې دې م ته قربان کړې او ځان شپونکې کې هم د الله د نوم دپاره الله په خپل نوم خوشحالیږي بس زما چې صفت کې زه خوشحالیږم د الله چې کې الله بولې نه خوشحالیږي بلکې رب العالمین فرمایي وی هغه انسان چې ما یادوي او هغه انسان چې ما نه یادوي مثل الذي يذكرني ومثل الذي لا يذكرني مثل الحي والمیت د دې صفت او مثال د ژوند او د مړي دی چې ما څوک یادوي نو دا جمدی دی چې ما نه یادوي دا مړی دی جمدی انسان او د مړي منځ کې څونه لوی فرق چې نه یادوي دا مړی دی مړی څه په مړي څوک څه پروا ساتي په داړو څه پروا نه ساتي مړی خلق لرکۍ دا زمانه لرې دی مړی له خلق توجه نه ورکوي دلاړو توجه نه ورکوي مړی له خلق ګرم او یخ نه ورکوي داړو له اسم نه ورکوي په داړو زما څه پروا نشته او چې ما یادوي نو دا جمدی دی د جمدی خلق عزت کوي بالغ وتا چې په ګرمې اوړي کې ورته ایر کنډیشن لګوي په ژمي کې ورته هیټر لګوي دا د جمدی مثال ذکر باندې الله خوشحالي بلکې د دې ټولې دنیا روح د الله نوم دی ګورئ څنګه د انسان دا وجود دی او دا وجود یو روح غواړي که دا روح پکې وي خو دا وجود به جمدی وي او که روح ته لرې کې وجود به مړي دقه رنګې د دې دنیا او د دې کائنات هم یو روح دی که هغه روح پکې وي دا ټول کائنات به جمدی وي او که روح ته اوت دا ټول کائنات به مړه شي د دې ټولو کائنات ولې وجود کې چې روح وي نو وجود جمدی دی څونه عزت یې خلق کوي روح دی پکې باباجي راځه اله باباجي کېنه باباجي سلام علیکم باباجي اوګې دې ډوډۍ ولا راوړه اله باباجي نار دې او ډوډۍ راوړه باباجي تګې دې او بو ولا راوړه اله باباجي ګرمي وشوا پکې وته او ببوزه وته وا باباجي اله زمزمه د دوی وادرې ما سره روټه لبه اله باباجي زما خیرات ته دعا بته کې اله باباجي تلار ورکه باباجي له صادر الکې کې نه کې او چې دا باباجي مړ شو چاویلې چې ډوډۍ ولا راوړه چاویلې دې وبو ولا راوړه چاویلې دې ټر وته لګا چاویلې دې چې ایر کنډیشن وته لګا چاویلې دې چې دا باباجي راواله چې ماته دوا وکي
بیا باباجي په پوزه کې ورواچې او د کفن ټوکړه ته تو کې او قبر ته ورخته کوي پته ولګېده چې د کمال شی دا روح دی ګوره دا روح د کې دی د عزت او چې روح دی وت عزت ختم شو چې دا روح په د کې نو خلق وت پلان کې مولوی صاحب وي خلق وت پلان کې بابا وي چې روح دی وت اوس انوم بدل شو مړی وته جنازه وته جنازه راواله مړی اوچت کې مړی دی خو یو سه جنازه دلته یو سه الکه خخ شو او خخ شو مړی خخ شو هاي هاي ټول چل پر روح دا قرنګ دا ټول کائنات یو وجود دی د دې روح څه شی دی د الله نوم تر سوچ دا الله نوم دلته یادېږي ذکر کېږي په دې مخ د ځمکه نو دا کائنات به جمدي وي او که د خدای نوم روح ته ووته مړه به څوک وایي حضور پاک فرمایي لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله تر سوچ په مخ د ځمکه د الله نوم ویلی شي نو قیامت به نه راځي او چې د الله نوم د مخ د ځمکې نه ختم شو نو روح ووته نو قیامت به راځي کائنات به جمدي وي چې د الله نوم ویل کېږي او چې د الله نوم ختم شو کائنات مړه شو ختم روح دلال ختم شو یو سات کې به قیامت راشي او د انوار او سپومې او غرونه دا به دوړي وړي شي او دا به مالوچو په شان دا غرونه والوځي او ختم بشي تر دې حده پورې اور حدیث کې داسې راځي وی تر سوچې اونا د الله نوم اخلي دا بشنی او چې کما څنګه اوچا شوا د خدای نوم بن کړي ذکر یې بن کړي تر سوچې اوبه وروانې وي شرلار کوي د خدای نوم علي نو روانې اوبه نه څښا کېږي او چې کله دا ودرېدې د خدای نوم بند شو څښا بشي تر سوچې ستا دا کمیس او جامې پاکې وي د خدای ذکر کوي چې کله خیره نشي د خدای ذکر بند تر سوچې په دریاب کې کب د خدای نوم اخلي نو ښکاري به نه ښکار کوي او چې کله د خدای نوم بند شو نو د ښکاري په جال کې به نښلي او تر سوچې دا مارغان په هوا کې د خدای نوم اخلي د دې به خدای حفاظت کوي د ښکاري په جال کې به نه راځي او چې د خدای نوم بند که د ښکاري په جال کې به راشي خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی د بادشاه مجلس کې ناست او ابو علي ابن سینا د بادشاه حکیم دی ابو علي ابن سینا د زمانه حکیم او صاحب فلسفي قابل سړی او خيار سړی ناشنا او داغه په ډېر لوی عزت کېده بادشاه به د ابو علي ابن سینا ډېر عزت کاو ځکه د بادشاه خاص حکیم او د خپل فن لوی عالم او لوی مولا او چې په دربار ته راته په اس باندې سور نو ټول دربار به وته ودرېد او بادشاه به مدرېد او د بادشاه سره به یو ځای په اس باندې دربار نه وته وراته به لوی عزت او لوی شان مجلس کې ابو علي ابن سینا ناسته بادشاه ناسته وزیران ناسته مشیران ناستی او خواجه ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه د الله د نوم صفتونه شروع کړي د الله په نوم باندې دا ټول کائنات جمع دي د الله نوم د دې ټولو کائنات روح دی د الله نوم چې وي نو دا ټول کائنات به جمع دي وي چې د الله نوم نه کائنات به ختم شي د الله نو دا صفتونه کوي نو ابو علي ابن سینا ورته وایي خواجه ابوالحسن خرقانی ته وی دا یو رکوټ ټکی او دا ټوله دنیا کې انقلاب دی رکوټي ټکی راستری دی پټینې ټکی د الله نو خواجه ابوالحسن خرقانی ورته مخ ورواړو وی اے خر تو چې دانی وی خر ته په څه پوهېږې پخوا دا فارسي عامه ولکه د عربۍ په شان زمونږ په کتابونو کې پخوا به خلکو فارسي زده کول زمونږ په دارالعلوم دیوبند کې باقاعده به د ټولو خلکو زمونږ د مشران چې څومره علما ټولو له فارسي ورتله فارسي کې شعرونه ویلي نو اوته وی اے خر تو چې دانی خر ته په څه پوهېږې ابو علي ابن سینا ته چې دی ورته ووایي نو د ابو علي ابن سینا نه خولې روانې شوې ځکه یو ډېر لوی سړی چې د بادشاه په دربار کې دی ورته خر ووایي خو هغه د په شرمونو و شرم او رسوا شو د وزیرانو مخ کې مشیرانو د بادشاه په مخ کې هغه رنګونه بدلول چې خدای دا خواجه صاحب ساده سړي ما ته د ټولو خلکو مخ کې د ما څونه عزت دی او دی ما ته خر وایي او راته له دا مو چې خر ته په څه پوهېږې او خلک مسکی مسکی شو چې ابو علي ابن سینا یو ټک سره داسې خیره کړې چې سمې برابر کړ او د هغه غریب رنګونه بدلېږي زیړ تور رنګ یې زیړ شو یو لوی سړی یو وزیر چې ته د بادشاه په دربار کې لږ معمولي غوندې بې عزته کې دا خو د هغه دپاره ډېره لویه خبره ده
او خواجه صاحب مقه لګیا دی بس دا ټکي هغه ته وي او لګیا دی د الله د نوم صفتونه کوي او خلکو ته د الله ذکر کوي الله یادوي په دې به جم دی په دې به ستاسو کور جم دی داسې چې مخ ورواړو وی حکیم صاحب وی داسې چل در باندې وکړو ته خو رنګونه بدلې را بدلې رنگ دې زیړېږي او تورېږي خولې در نو به دی څه چلو شو ته خو سم ناست وې اوسه پورې وی خر دې راته وي او رنګونه به نه بدلېږي شرمونه دی شرمولم په دې ټول مجلس کې د بادشاه او د وزیرانو په مخ کې د ما څونه عزت او درې څونه رسوا کړم یو خر دې راته وي خر او ته ماته وی رنګونه بدلې رنګ به نه بدلېږي خواجه صاحب ورته وی یو خر پتا کې دون انقلاب راوسته چې ما درته وی خره یو خر چې رنګونه بدلې را بدلې خولې د نه بیږي نو د الله نوم به انقلاب نه راولي خر ټکي انقلاب راولي د الله نوم به نه راولي چې ته د الله نوم کې څه کمال دی بس واقعي د خدای نوم اغشتل دا د الله خوشحالي ده الله په خوشحالي چې الله نوم دې الله راوځ شاه ولی الله رحمت الله علیه د مغولو بادشاہ د دیلی جمعات نه راوته یو چغه والا واه د دیلی جامع مسجد نه راوته یو چغه والا شاه ولی الله صاحب د مغولو بادشاہانو زما زړه چې د کم زما سینه چې د کم سیز نه ډکه ده قسم په خدای کستاسو په خزانو کې دومره شی وي چې د هغې برابر شي د هغې قیمت تاسو سره نشته زما سینه چې د کم سیز نه ډکه ده په خدای قسم کستاسو خزانو کې د هغې قیمت دی په خدای قسم چې ستاسو د ښځو په وجودونو کم سره او سپینه او زیورات دي او کم یاقوت او مرجان دي که هغه هم د هغې قیمت ورکړی شي تاسو سره د ټول مغلیه دور بادشاهانو تاسو سره د هغې قیمت نشته خلکو وی دا شاه صاحب باندې څه چلو شو خاندان مغلیه خو صاحب په دروازو باندې مهیرې او جواهرات لګولې خاندان مغلیه د هغوی زنانو خو د هیرو د جواهراتو تاجونه په سر کړي دي هغوی خو د هیرې او د جواهراتو دغه بند کړي دي تاجونه جوړې دي د هغوی د زنانو په جامو خو هم د سرو زرو د سپینو زرو کارونه شوي دي د هغوی خو د اسونو زینونه هم د سرو د سپینو دي او دوی وایي چې ستاسو ټولې خزانې را یوځای که او ستاسو ټول دولت او مال یوځای که زما په سینه کې چې کوم شی پروت دی د هغې قیمت ته نه رسي څه وایي دی چا دې تپوس وکړه صاحب دا څه شی دی وی زما زړه کې د الله نوم پروت دی د الله نوم پروت دی د الله نوم خو هر مسلمان د خدای نوم نه د الله نوم دا چې زما زړه کې هر وخت ذکر قلبي روان دی زما زړه کې هر وخت زما زړه الله ته متوجه دی زما په زړه کې هر وخت د الله رحم و کرم پروت دی هغې سره د مغلیه بادشاهانو دولتونه چې څومره دي هغه د هغې قیمت نشي پوره کړی واقعي د الله نوم چې د چا زړه ته وردن نه شو او د الله نوم چې په سچه د چا زړه کې کېناسته او په سچه یو انسان په خپل زړه کې د خپل رب سره دوستانه او تعلق جوړ کړ بس بېغم اوسه بیا خواجه عبدالواحد قریشي رحمت الله علیه یو ډېر نیک بزرګ تېر شوی ډېر بزرګ نو په یو وینځه وه په بغداد کې میمونه نومې نیکه جینۍ وه تکه توره وه مشرم و تورم و وینځه وه د چا ګډې چیلۍ به یې سرولې نو خواجه عبدالواحد رحمت الله علیه په لاره تېرېده او دا میمونه لګیا ده په هغه صحرا کې منځ کوي بوډۍ ده که نه تکه توره بوډۍ ده د شان هم ټیټه ده وینځه هم ده لګیا د خپل منځ کوي او چې خو یې وکتل نو ګډو چیلو سره شرمخان او زمري او ځای سریږي ګډه چیلی هم لګیا دي ګیا خوري او شرمخان هم ورسره تاویږي را تاویږي دغه ګډو چیلو څوکی شرمخان کوي شرمخان ته ګیر چاپېره تو دی چې دا ګډه چیلی چې ته روکه نه شي اونه تختصو کې اغلا نه کړي وری حالانکې شرمخ خو د ګډه چیلی دشمن دی شرمخ خو چې یو شرمخ هم وي 1500 ګډه چیلی هم وي نو پرېږدي یې نه غونډې رامړې کې بیا ورسره ګوري او دا ښه بېغمه لګیا د خپل منځ کې نو خواجه عبدالواحد رحمت الله علیه پرې حیران شو چې خدایه دا څه مسله ده دا څه ماجرۍ نه نو چې مونځ یې خلاص کړه ورته یې میمونې وایي دا د کله نه ستا د ګډو چیلو د شرمخانو جوړه پیدا شوې ده هغې کې خو داسې جوړه ده چې یو ځای ورسره منډې وایي او څوکی کوي وایي دا د کله نه وایي چې کله زما د خپل الله سره جوړه شوې
کله چې د خپل خدای سره جوړه شم نو دا شرمخان زما ګړو جلو سره جوړ شوی یاره واقعي د مارونو ډېره د عبرت خبره ده که موږ د خپل الله سره جوړ شو که نه ټول کائنات به تا سره جوړ خو که زه د خپل رب سره جوړ نه شوم نو کائنات ما سره نه جوړېږي نه ما سره روغ صحت جوړېږي اب بیماری به راځي نه ما سره عزت جوړېږي بېعزتي به راځي نه ما سره خوشحالي جوړېږي پریشانی به راځي نه ما سره مال او دولت جوړېږي غربت به راځي فقر به راځي نه ما سره د خلکو مینه جوړېږي کنځل به راپسې خلک کوي نه ما سره عزت جوړېږي بېعزتي به مې خلک کوي خو که ما الله سره جوړ شم نو صحت به ما سره جوړي عزت به ما سره جوړي خلک به ما سره جوړي مسلمانان به ما سره مینه کوي مال او دولت به راته متوجه وي عزت به راته متوجه وي او مخلوق به راته ټول متوجه وي بنیاد دا دی زما وروڼو موږ خپل خدای پرېښی دی موږ بوتانو پسې شوي الله مو پرېښی دی موږ خدای نه یاده موږ چې کله تکلیف کې مبتلا شو نو موږ بیا غم کې پرېوځو بیماری کې پرېوځو نو زموږ د خولې د الله نوم وخېږي یا الله مونږ چې کله په مصیبت او ټینشن کې پرېوځي نو زموږ د خولې د الله نوم وخېږي بس دا مصیبت وخت هسې خدای نه چې کله مصیبت کې نه الله یادوه نو ساتي به د مصیبت نه کله چې تکلیف کې نه د الله نوم یادوه کله چې په راحت کې الله یادوه بچې د خلکو په اوږو قدم اخیستل ګناه ښه چې کم دی راشه هلته شاته کښېنئ د یو بل په اوږو قدم اخیستل دا ګناه دا ښه نه توجه هم د ټولو ملګرو پې خرابه شي چې څوک هم راشي شاته دې کښېني یا بره ځای شته یا هلته جومات کې ځای شته خو نبي علیه السلام فرمایي چې چا د خلکو په اوږو قدم واخیسته وایي ځان له جهنم ته لاره جوړه کړه یو دی چې یو سړی دلته کې بیمار دی متیاز یې ورلی نو کاغذ دی نو خیر دی هغه تلی شي هغه که بیا خپل ځای له واپس راځي نو هم راتلی شي بیمار دی کمزوری دی خو داسې به د خلکو په اوږو قدم نه راړوې ښه د دین مسله مې درته بیان کړه چې خفه نه شي به هر کیف وی ما چې د کله نه د الله سره جوړه پیدا کړې نو د زمرو د شرمخانو زما ګډو چیلو سره جوړه امام ابو یوسف رحمت الله علیه چیف جسټس شو قاضی القضات چې ورته وایي چیف جسټس قاضی القضات د هارون الرشید نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورغی وی ما ته څه نصیحت وکړه نصیحت راته وکړه نو ګوره اوس که داسې بل چاله تللی وي نو څه نصیحت به ورته کوو چې بچې ته خو قاضي جوړ شوې د انصاف فیصله کوو قاضي د خلک دا نصیحت دی او د مظلوم خیال ساته او رشوت ماله او هر وخت چې دله څوک راشي نو په دروازه ورته مه بندوه د قاضي ته چې نصیحت کې دا نصیحت پکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څونه هوښیار انسان او ته وی صاحب قاضي جوړ شم ما ته نصیحت وکړه وی بچې یو حدیث ته ویم په دې عمل کوه یو حدیث د رسول الله مبارک لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله حضور پاک فرمای وی همیشه خپل جبه د الله په نوم تازه لره بس همیشه د خدای ذکر کوه بچې چې ته په قضا په منصب ناستې ام جبړه قوه الله یادوه بچې چې قضا له روانې ام الله یادوه بچې چې اوزګار ناستې ام الله یادوه ناشنا خلک وي امام صاحب څه نصیحت ورته وکړو امام صاحب هوښیار چې دې د خدای نوم یادوي او د ده په زړه کې د الله نوم پروت وي نو دې به چرته هم ظلم ونه کړي دې به چرته هم رشوت وانلي دی به چرتم دو نوی چور گزنی مزگار و سبا پیسلی لراشی دی به چرتم د مظلوم ته دو نوی او به نرټي دی به چرتم د مالدار پرو نکی او د مظلوم سره ظلم به نکی چې الله نوم په جبه لګي او چې د الله نوم په جبه علي د الله مدد به سره د خدای نوم کې لوی کمال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د قیامت پر ورځ به یو سړی الله ودري د ده به یو کم سل دفترې د ګناه وي یو به د نیکو
هغه یو کم سل دفتر به څومره وي که یو دفتر راخور کې د ځمکې اسمانونه پې ډکېږي دومره ډېر نو هغه نیکۍ به والا یو دفتر په یو چابړي کې واچي ګناهونه به والا په بل چابړي کې واچي نو د ګناه به درنه شي نیکۍ به سپکه شي نو په ده به اعلان وشي چې دا سړی بوځی دوزخ دی به روان شي چې روان شي د الله نه یو شی پټېږي نه خو الله د خپل نوم شان ښایي قدر یې ښایي نو الله به آواز وکړي دی بنده ته دا بنده واپس کړې د دې یو نیکي پاتې ده دا والا واپس وتلی دا نیکۍ دا یو نیکي پاتې را دا والا په هغه نیکو په تلو کې ور واچوي نو دی بچی هغه وګوري وایي بچی رب ما هذه البطاقه زموږ علما دې حدیث ته بطاقې وایي الله دا پټینې کاغذ څه شی دی د دې دومره ګناهونو یو کم ستلو دفترو په مقابله کې دا پټینې څه شی دی الله وی لا ظلم اليوم نن د ظلم ورځ نه ظلم به نن نه کېږي دا یو دی پاتې ده ورشه چې دا دوباره نیکي وتلي او دا یو پکې ور واچي اوهو خدایا یو ځل خو په ما نوم اعلان وشو چې پلانکې د پلانکې زویرې دوزخ ته دی نو اوس به راباندې بیا اعلان کېږي چې پلانکې د پلانکې زویرې دوزخ ته دی بیا به د اعلان کېږي دا به څه کېږي ته پټې کاغذ که زه وروام چې بنو زما خو یو کم سل دفتره د ګناهونو دي او دومره ډېر دي چې ځمکې اسمان په یو ډکېږي الله وینا ظلم شته دی نه دا دنیا نه د دلته ظلم نشته دا یو نیکي دی پاتې ده واپس کې دا والا واچي دی به بیا واپس کې تللی هغه یو کم سل دفتره د ګناهونو به بیا چابړي کې ورته واچي هغه یو دفتر د نیکو به واچي او نیکو سره به د پوټینې غوندې کاغذ ور واچي چې ور واچي نیکۍ بدرني شي او ګناهونه به سپک شي او په ده به اعلان وشي چې فلان کې د فلان کې زوی د هغه نیکۍ درنې شوې جنت ته دی دی وایي خدایه دا څه شی دی دا پوټینې کاغذ کې څو دی خو زه دوزخه بچ کړم دا خو زما په ټولو ګناهونو باندې درنه شوه دا څه شی و الله وایي دا زما نوم دی دا زما نوم دی ولذکر الله اکبر د خدای د نوم نه لوی شی بل شته دی نه شته نه بل ځکه حضرت موسی علیه السلام الله نه تپوس وکړه وی الله ما ته داسې یو شی وښایه چې زه یې ویم او ته پرې ډېر خوشحالېږي وی لا اله الا الله وایه وی الله دا خو ټول خلک وایي ما ته هغه شی وښایه چې بل څوک یې نه وایي او زه یې ووایم او تا ته پرې نږدې شمه الله وی ای موسی چې دا اوه اسمانونه او اوه واړه ځمکې د تلې په یو چابړي کې واچئ او دا کلمه په بل چابړي کې واچئ دا به پرې وزندار د الله د نوم سره څه شی برابرېدی نه شي هغه سړی وایي څه شی دی الله وی زما نوم دی زما د نوم مقابله بل څوک نه شي کولی دا لفظ د الله دی څومره په اسانه مونږ جنت ته تللی شو څومره په اسانه مونږ الله خوشحالولی شو څومره په اسانه مونږ د ګناهونو مقابلې کولی شو افسوس مونږ د خدای نوم نه لو افسوس مونږ خدای نه یاد لا اله الا الله نه په ګاډي کې به سواري خلک روان به غیبت به کوي دروغ به وایي چغلي به کوي د خدای نوم څوک نه په کور کې به ناستي د خدای نوم بنالي بچو سره به ناستي د خدای نوم بنالي هلکه د خدای نیک بخته چې اوسګارې نو لږې تسبیح راواله که نه الله یاد که که نه لا اله الا الله وایه که چې په لاره روانې نو خدای ولې نه یادې چې کور کې ناستې الله ولې نه یادې بیټک کې ناستې او پزول خلکو سره ګپې شپې لګې قسم په خدای که دا وخت به بیا افسوس پی حضور پاک فرمایي کم مجلس کې چې الله یاد شو بس برکتي شو کم مجلس کې چې خدای یاد نشي دی به افسوس کوي چې اسرانه وخت لاړو ما خپل رب یاد نه من ټوله ورځ لګیا یو څوک د یو غیبت څوک د بل غیبت دکان کې غیبت په پټي کې غیبت په لارو کې غیبت په کور کې چې ښځه بچي کښېني د بل غیبت او خپله خو د بل سپکه دا زمونږ کار شیوه ده او نن سبا خو دا موبایل مردار راوترې ټول خلک په دې موبایل کې لګیا دي خدای ته یې دی ټوله ورځ دا خلک په دې موبایل کې نښتي په سړک کې مو په لاره کې مو په ګاډي کې مو په موټر کې هر ځای کې بس کشکشې شروع کړي او په موبایل کې لګیا دي یا د خدای بندګانو دا مو نه پکارېږي دا الله م پکارېږي په دې ګوتې حضور پاک فرمایي د دې بندونو نه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کوي تاسو په دې یاد شوی مو که نه دا بندونه دې له به ژبه ورکړي ژبه
دی به خبرې کوي چې په دې ګوتو دې الله یاد کړي دا به د قیامت پر ورځ درته ګوی کوي چې الله په دې یاد کړي او چې په دې ګوتو دې خدای نه یاد کړي دا ګوتې به وایي چې الله ما باندې ته نه یاد کړي دا اندامونه به درله ګوی کوي د قیامت پر ورځ باندې تمہارو ذکر کوي الله یادوي لا اله الا الله وای الله الله وای سبحان الله وای الحمدلله وای حضور پاک یو ځل او فرمایي وی چې کم انسان یې سون آسان شی رته خیم هر مانځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله او لس کرتا الله اکبر وای سو شو لکه دیرش نو په پینځو منځونو پسې سو شو یو نیم سو هغه حساب د سره کوم چې دیرشو نو پینځو منځونو پورې سو شو یو نیم سو نو حضور پاک فرمای وی دا یو نیم سو ستا په جبه شو او د خدای په نس باندې دا سو شو په لسو کې ضرب ورکا یو نیم زر شو دی وی یو نیم سو الله دل په سو حسابي یو نیم زر یو زر او 1500 د خدای په نس چې ته دیر شوې نو د خدای په نس 300 شو چې بل مانځه په سری بیا دیر شوې لس او لس نو بیا دیر شو نو 300 شو نو یو نیم زر شو او چې کله سملې چې کله اود کېږي نو سل بیا وایا سو شو سل درې دې کرتا سبحان الله درې دې کرتا الحمدلله او سلور دې کرتا الله اکبر نو سل شو نو په جبه سل شو د خدای په نس زر شو نو یو نیم زر اغو او زر دا شو شو دونیم نو پیغمبر مبارک فرمایي وستاسو کو چې دروازه دونیم زره ګناه کړي د دونیم زره ګناهونو د پاره خدا مساله ختم شو دونیم زره ګناهونه په لاړه ډوړه شو وستاسو چې دروازه دونیم زره ګناه کړي نه الله پیغمبر دونیم زره خډیر شه دا چا کړی دي نو د دونیم زره خریدا زموار شو ها اوس کته بالفرض ارمان ز پس سل کرته وي سبحان الله درې دیر شکرتا دا بوای ګورخه او درې دیر شکرتا الحمدلله او سلور دیر شکرتا الله اکبر هر مانځه پسې درې دیر سلور نو سو شو سل شو نو بل مانځه پسې بیا سل نو بل نو 1500 شو سو شو 1500 او چې کله سملې نو سلغه شو شو 600 نو او دې 600 او د خدای په نس په لسو کې ضرب ورکا نو 600 ته جوړ شي او دې 600 د خدای په نس سو نو کده په دغه ورځ 600 ګناه کړي هغه به په جوړ شي 600 سو پولیس څومره د خدای کرم ولا اوبنګ بیا غافل ایو نو ما سره بدا وعده کوي که خیر ان شاء الله چې څومره مرګري دي ټول بهر مانځه پسې کچ هغه مونږي چې هغه پسې سنت نه لکه د سار باندې نو فرض پسې وای او چې کوم منس پسې سنتي نو سنتونه پسې وای خیر دې پردو نه پسې ویلې شي دا نه چې غني پردو پسې نه شي ویلې پردو پسې ویلې شي او چې کوم پسې سنتي نو سنتونه پسې وای مسبخین چې منس ټول خلاص شي نو وای ما زیګر بیا پردو پسې ما خام چې کله خیری فرض وکي 2 رکعات سنت او 2 نفل نو بیا ور پسې وای ما سلطان چې وی تر وکي وای دا بټ څومره چې مرګري نن نفس با هر مرګره په هر منځ پسې د سل کرتا تسبیحات فاطمه وی که خیر انشاء او چې اودکهږي اصل بیا وای د شپږ سو شو او پتل کې پشپغو زرو حسابيږي او د شپږو زرو ګناهونو ذمہ دار رسول الله صلی الله علیه وسلم پکور بی بی حضرت علی رضی الله عنه بی بی فاطمه ته حضرت علی رضی الله عنه ویلاله شه بابا له غلامان راغلي یو غلام ته غواړه چې تاسو سره کار کوي چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کور ته لاړه نو حضور پاک نو واپس راغله نو چې کله پیغمبر مبارک کور ته راغلو بیبیان وته چې فاطمه راغله ته نه وي څه کار یو د سره نو د رسول الله مبارک دا ډیره زیاته خوښه نظر وکړ الله حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وي موږ هم لاس ټوډه موالې وي دې کې حضور پاک راغی وي موږ ور پاسې دوی راته چې م پاسې وراغه زمو د فاطمه په میانس کې کېناس ورته بچی تر غلې نو فاطمه کې ډیره زیاته حیا واغې غږ نشو کول
وی بچې سره راغلی وی ما ورته وی چې د الله رسوله ما درلېږلی و دا غریبه په کور کې جارو وی په کور کې نو جامې یې ټولې د خاورو ډکې دا میچن په خپله تاوی پخوا خو هلته کې جرندې نه وې که نه مشینان نو خلکو په میچنو باندې دانې وړکول دا میچن په خپله تاوی نو لاسونو کې غوټې پیدا شوې او زمونږ یو سرمن د څاروي یو سرمن نو دروازې پې هغه اس ته ګیا چو او د شپې هغه ګیا ته وسنډو نو زه او دا پې سملو خاتون جنت سیدة نساء اهل الجنه رسول الله مبارک وی د جنتیانو د ښځو سرداره ده ژوند یې دغه نو ما دې ته ووایي چې بابا له دې مریان راغلي دي نو ورشئ عمره یې ترې وغواړه نو تا ته به لږ اسانتیا شي دا کور به در سره جارو کوي دا میچن به در سره تاوی حضور پاک ورته وفرمیل فاطمې د بدر یتیمانان ډېر محتاج دي چې دا غلامان هغې له ورکوي راغلی ورسونه یې خوښه وه فاطمه اوهو دومره یې خوښه وه دومره او د دواړو دومره یو بل سره مینه وه چې د هغې مثال نشته د دې غریبې عمر هم کم وکړ دا د 20 کالو څه د پاسه مړه ده غریبه حضور پاک چې وفات کېده نو دا د 20 کالو وه چې لږ غوندې میاشتې نیمې کم زیات د 20 کالو او دومره د پیغمبر پسې دړمنه وه چې د رسول الله مبارک د وفات نه 6 میاشتې پس دا غریبه لاړه وفات شوه ډېره دړمنه ډېره خفه وه او پیغمبر مبارک ورته ویلي مو چې کوم وخت کې حضور پاک مړه د وفات کې و دا راله د رسول الله مبارک په شانتې چال به یې کو بیبیانې وایي چې موږ به دې ته وکتل نو موږ ته به د حضور پاک چال راښکاره شو نو چې څنګه راله نو نبي اسلام پروت نو ځان ته یې رانږدې کړه نو چې رانږدې یې کړم دی وجاړل نو بیا ځان ته رانږدې کړه نو چې رانږدې یې کړه نو بیا وخندل نو عایشه بیبي ورته وایي ما ته به ال وی نه دا ما سره د ما د پلار راز نو چې کله حضور پاک وفات شو نو بیا ته عایشې بیبي تپوس وکړو وایي زه ستا میره مور یم او زما در باندې حق دی ما ته به ال وی دا څنګه چل دی په یو وخت دی ومو خندل او هم دی وجاړل وی په لومړي ځل چې رالم که نه حضور پاک نو څه وایي ورته واکرب ابي ای د ما د پلار غمنو حضور پاک له تکلیف ورته بیا واکرب ابي نو حضور پاک ورته وفرمایل فاطمه نن نه پس به ستا په پلار مصیبت نه ښه بس آخري بیماری نو وی زه خفه شوم وی ځان ته یې رانږدې کړم وی چې رانږدې کړم ما ته فاطمې صبر به کوې ګورې ښه او چغې به نه وې دا زما آخري بیماري ده او دې کې وفات کېږم نو بس ماله جړه راغله نه په پلار او بیا په رسول الله مبارک غوندې پلار باندې څنګه بندله جړه نه ورځي ومې جړی نو چې ما ته وکتل چې ما وجړل نو بیا ځان ته رانږدې کړم ما ته فاطمې مه جړه ته به د جنت د ښځو سردارې او زما په خاندان کې به د ټولو نه پس ما پسې ته ړومبی راځې ما پسې به راشي نو بس بیا خوشحاله شم چې ځکه لږ ساعت جدایي ده خو بیا به پلار پسې یو ځای لاړه شم د جنت د ښځو سرداره به شي څومره عجیبه ښه ده او زامن حسن او حسین د جنت د ځوانانو سرداران ژوند دغه دی دغه ژوند دی او پلار څومره انصاف والا پلار رسول الله مبارک څومره انصاف والا خلک وایي چې راشه پردې جیب اوښلوه اوس بچو له یوسه مونږ خو پردې جیبونه وو مونږ خو غلاګانې کوو مونږ خو کرپشن کوو مونږ خو خزانه لوټ کړه د بچو دپاره مونږ خو پردې ډاکې وکړې د بچو دپاره پردې ځمکې مو نیولې د بچو دپاره پردې وینې زویم وخوړې د خپلو بچو دپاره خو چې بچو ته زمونږ راحته میلو شي یوازې ډوډۍ هم نه چې راحته میلو شي د بچو بنګله شته غلا کوم چې بله وله جوړه کوم پیغمبر مبارک نیازبین لور جنت کی سردار د جنت سرداره او ته غوټې وخولې چې لاسټوکې غوټې دي وی نه بچې د بدر یتیمانان زیات محتاج دي دا مریان به هغوی له ورکوه او بچې یو شی درته ونه ښیمه چې د غلام نه دله بهتر دی بابا وښایه وایي چې اوده کېږې نو 33 کله سبحان الله وایه 33 کرته الحمدلله وایه او 34 کرته الله اکبر وایه دا تاله د غلام او د خادم نه بهتر دی ماشاءالله تسبیح فاطمي ورته وایي ما سره مو وعده وکړه لکه ښه دا به ټول وایه که خیر انشاءالله ستاسو فایده ده پکې که چې خپل مبارک لور ته رسول الله مبارک خی نو خو فایده شو پکې کړ
او د ګناهونو دپاره زبردست داسې ده لکه چې په خیرې د پاسه صابون او بور واچو ختم یې کړي دا به وایه په دې الله خوشحالېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک فرمایي ډېر خلک وایي د شیطان د وسوسو نه تنګ دي ډېر خلک نن سبا په دې وسوسو کې ډېر خلک مبتلا دي شیطان وسوسه اچي او شیطان له لړه نیولې دي او شیطان مې نیکۍ ته نه پرېږدي او شیطان مې په ګناه ورچوي ښه ټیک شو ما ته دم رسول الله مبارک خولی دی او څه فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بني آدم په زړه ګونټې ماتې کړې دلته ناست ګونټې ماتې کړې پرېږدي خو دی نه اذا غفله ګوره په دې حدیث ځان پوه کړئ دنیا خلق ما ته ټلیفون کوي یاره صاحب وسوسې بیماری ده یاره صاحب وسوسې راځي یاره څوک کوئی په دې کې وسوسه څوک کوئی په دې کې وسوسه څوک کوئی دا وسوسه ټول اوس خلک ګوتې شماري دم درته خیمه عمل پې وکړې هغه دم درته خیم چې کوم دم رسول الله مبارک ښودلی دی څه فرمایي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم د بني آدم په زړه باندې ګوټې ماتې کړي ګونټې لکه یو سړی چې دشمن راو پردی او ګونټې پې ماتې کړي او په دې مری ولا غلی شي بیا دې نشي بچ کېدی دغه رنګې ستا په زړه د پاسه د ګونټې ماتې کړي دي ګونټې اذا غفله ور تا ته د وسوسې خبره خیم چې کله د الله نه غافل ای دا انسان نو وسوسه دی ورته وسوسې اچي نو ته ولې الله نه غافل کېږي ته غافل یې ځکه وسوسه راځي پیغمبر وایي دا غفله چې دی کله غافل شو د الله نه نو وسوسه شیطان ورته وسوسې اچي واذا ذکر الله خنسا او چې دی کله الله یاد کړي نو شیطان تختی پټېږي وسوسه اوس ولې راځي الله دې هېر کړی الله دې الله یاد کا تختیبه او د الله د یاد متعلق په بل حدیث کې موږ ته رسول الله مبارک دم خولی دی چې څوک هم سحر وختي سل پیرې څلورمه کلمه وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یاد دی اكو اوږده ساكا اوږده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء خير ارسنګ کې وای چې سل کرته سوک سحر وای د تب په دغه ورځ شیطان پیرې اس قسم ضرر نه رسي نو زما خو خبره نه خبره ده چا ده د رسول الله د الله د طرف نه په امان کې شي حدیث کې راځي دا الله د طرف په امن کې شوي نو چې الله امن درکې نو شیطان د طبيعت نقصان رسول شي پیرې نقصان رسول شي نه نو چې څومره مرګري یې نو سبا کوي سحر به څلورمه کلمه سل پیرې وایي یاد شو او هر مانځه پسې ما په طریقه نور پوه کړې سل کرته دغه تسبیحات فاطمه بوایي او چې کله بیا هم د وسوسه راله غصه راله بعضې وختې له غصه راشي وسوسه راشي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي خیر خلاص او چې کله اوده کېږې نو سل پیرې به دغه تسبیح هم وایې او یو شل پنځه سل هر څومره چې درود شریف به وایې دا ستاسو وظیفه شوه که خیر انشاءالله ښه د دنیا خیر به هم خدای درکړي الله به رضام شي شکر دې ما ادا که د الله دې خوشحاله که الله به تا په فرشتو کې یادوي انشاءالله دعا وکړئ الله موږ د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي الله د وسوسو له شیطان نه وساتي الله موږ خو ډېر کمزور یو الله زموږ په زړه کې خپل محبت کې دی د خپل حبیب محبت کې دی زموږ په ژبه زموږ په لاسونو خپل ذکر پروردګاره جاري کړي